هغه ښځې چې خاوندان یې مسافر وي او یا هم کونډې وي او دوی ځوانې وي څنګه خپل شهوت پوره کوي، یعنی که دوی شوق کې راسي بیا څنګه ځان سړوي، او یا هم د دوی بچي وي دوی څنګه ځان ساتي او څنګه د خپل ژوند ضرورت پوره کوي. درنو لیدونکو ډیر ضروری او مهم معلومات په درته راټول کړي دي. ویډیو خامخا تر پایه وګورئ چې تاسو هم پرې پوه شئ. او که زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو که تاسو ته معلومه وي اکثره په پښتنه معاشره کې چې کوم ځوان ته واده وکړي نو د هغه کورنۍ एकदम د هغه په سر باندې د دنیا ټولې ذمہواریانې واچوي. بیا هغه ځوان د دغو ذمہواریانو او بیکاري په وجه مسافر شي او اکثره یې عربو ملکونو ته ولاړ شي چې په کلونو هلته مسافر وي او دلته ورڅخه ناوې ښځه پاته وي. او زمونږ او ستاسو په معاشره کې چې اکثره د پښتنو ښځو میړونه وفات شي دوی کونډې شي او ځوانې هم وي نو زمونږ او ستاسو په پښتنو کې اکثره ښځو ته دویم واده شرم ګڼل کیږي. په سلو کې 99% ښځې داسې وي چې هغه دویم واده وکړي. که چیرې دغه ځوانې کونډې ښځې دویم واده هم کوي نو هغوی به مجبوره وي چې په همدغه خپل کور کې له لیوره او یا هم د کور له یو بل غړي سره چې د دوی نکاح ورسره کیږي واده وکړي او پاتې ژوند ورسره تیر کړي. هغه که د دوی خوښه وي او که نه وي خوښه. او که چیرې دغه ښځه وغواړي چې زه د همدې کور له سړي سره واده نه کوم او بهر یې کوم نو د دغه کور خواښې خسر او لیورونه دا نه پرېږدي چې له بار سړي سره واده وکړي او دا ځان ته یو لوی پیغور ګڼي. قدرمن دوستانو زموږ د دې ویډیو یوازینی مطلب همدا دی چې که چیرته په کوم کور کې ځوانه ښځه کونډه شي نو باید د هغه کور خواښې خسر او لیورونه دغه ښځې ته د خپلې خوښې له سړي سره د واده کولو اجازه ورکړي او هیڅ ممانعت یې هم ونه کړي ځکه چې دا د الله تعالی لخوا هغې ښځې ته ورکړل شوی حق دی او موږ او تاسو بندګانې باید ورڅخه وانخلو. درنو دوستانو تاسو هغه کورنیو ته چې د خپل کور ځوانو کونډو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له بار سړي سره واده وکړي په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.